بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست او راځو د نن ورځې په درس کې موږ په تیر درس کې موږ پر انسرټ او ډیلیټ او سټایل باندې فارمیټ از سټیبل سټایل پر دغو باندې موږ بحث وکړي او د یوې خانې پر سټایل مو هم بحث وکړي. خدای دې وکړي چې په دې باندې مو سر خلاص شوی وي. اوس راځو د فارمیټ برخې ته. دوستانو، موږ غواړو چې په همدې ټیبلانو کې د فارمیټ کمانډونه عملي کړو. هغه داسې کله چې تاسې پر یو سیل باندې درېږئ او غواړئ د هغه بردوالی او اوږدوالی ځان ته معلوم کړئ، نو د فارمیټ په برخه کې کیږي او کولی شئ چې خپل په خوښه باندې هم په یوه صفحه کې غټ سیلونه او په بله صفحه کې کوچني سیلونه او د خپل روزمره کار پر بنیاد باندې هغه خانې جوړې او ترتیب کړي. اصلا د دې جوړېدل کله چې موږ د ای پر توري کلیک وکړو، ټول کالم سلیکټیږي. کولی شو چې د دې ځای څخه کوچنی او کولی شو چې بیرته غټ کړو او دغه رقم که غواړو چې رو کوچنی او غټه کړو، د 2 پر شماره باندې کلیک کوم، ټول رو سلیکټیږي. کولی شو د دې ځای څخه کوچنی او غټ کړو. او که غواړئ چې بیرته دا چینجز موږ پکې کړي وو په عادي حالت کې دې پاتې سي، یا خو د کنټرول زید تڼۍ وهو او یا هم اول ځل چې دی کم جوړ سوی وو، نوی شیټ موږ اخیستی وو، په هغه اندازه چې دی جوړ په هغه اندازه باندې هغه په دغه ځای کې کېږي. کله چې پر فارمیټ باندې کلیک وکړئ، د رو هایټ دا معنی چې د یوې رو د یوې خانې هغه کوچني وکټورونه یې ورکړي دي چې د یوې خانې بردوالی موږ ته ښیي چې هایټ یې څو دی، 14.4. اوس که چیرې موږ نوی شیټ واخلو، راځم دلته انسرټ نوی شیټ، اوکې، دا خانې به زه یو څه راغټې کړم. اوس موږ وایو چې د دې یوې خانې رو هایټ یې څو دی، دلته 14.14 دی. په عادي حالت کې د یوې خانې بردوالی 14.14 دی. که غواړئ چې اوږدوالی په لاس راوئ، راځي د کالم ویډ په نامه سره. د کالم اوږدوالی څو دی، کله چې پر هغه باندې کلیک وکړئ، 8.11. دا خو ستاسې په یاد دي چې 8.11 او دغه رقم 14.4. اوس راځو دلته موږ ورته وایو چې د دې خانې اوږدوالی، د دې اوږدوالی موږ دومره کوو او دغه رقم دا کالم موږ دونه غټو. خطونه یې هم مابینځ ته راولو او کنټرول بي بولډوي. تغییر څه چینجز تغییر هم پکښې وکړي که نه، څه موده پس مو دا تغییر نس خوښ، نو موږ غواړو چې بیرته دا هغه عادي حالت ته راولو. نو راځو فارمیټ ته او ورته وایو چې اټو فیټ رو هایټ، د خط پر حساب یې فیټ که. اوس راځو د دې هایټ ته چې څو دی، 14.4. په هغه عادي حالت کې موږ ته فیټ که. د اټو فیټ بیا یې کوم، کنټرول زیډ ته راځم. غواړو چې بیرته خپل عادي پلنوالی په لاس راو، کوم چې موږ مخکې نوی شیټ اخیستی وو، نو د اټو فیټ رو هایټ په نامه سره پر دې باندې چې کله کلیک وکړئ، په دا شکل سره بدلیږي. دا فقط د خانې پلنوالی په هغه شکل سره لکه مخکې چې وو، ځکه موږ خو ختم چینجز کړي دي. هغه بیا تاسې کولی شئ چې خط بیرته د کنټرول بي تڼۍ ووهئ، په خپل عادي حالت کې په قرار ونیسئ. دغه رقم دوستانو کولی شو چې و دې برخې ته موږ د دې د لارې څخه هم عدد ورکو. فرضاً دا 14.14 دی، زه ورته وایم چې فرضاً 20 په اندازه سره زه دا رو غټوم، پلنوالی غټوم د دې یوې خانې سراسر. اوکې کوم یې د 20 په اندازه سره به دی دومره موږ ته راشي. او که غواړئ چې بیرته دې په عادي حالت وي، بیرته په عادي حالت. دغه رقم کالم ویډ دی. درته مې ویل چې د کالم اوږدوالی په عادي حالت کې د کالم پلنوالی څو دی، 8.11. فرضاً زموږ په پروجیکټ کې دلته موږ یو توری لیکو، فرضاً د افغانستان نوم یې ولیکئ، دا یې څه ترخانه وتلی دی. که چیرې زه غواړم چې دا یې خپله په هغه خط په هغه کالم کې فیټ راشي، نو راځم دلته او ورته وایم چې اټو فیټ. د خط په اندازه به دی هغه چیز کوي فیټ، هغه خط به په دا کالم کې راولي. صحیح، کنټرول زیډ کوم، دا ای څه وتلی ده. که چیرې تر دغه اوږد لغات یا تر دغه اوږد نوم هم تاسې لرئ، هغه په سیل کې ولیکئ، یو څه وتلی وي، نو د هغه دپاره د اټو فیټ کالم ویت، یعنی تاسې کولی شئ چې د هر اوږد لغات په هغه خپله خانه کې د کالم ځای کې د اټو فیټ په زیر اثر
او ډیفالت ویت بیا هغه و چې پخوانی 8.11 و کې هغه ته اړ وي چې اوکې کې په هغه شکل سره به بیا دی پخوانی حالت ته واوړي. او دغه رقم کولی شي چې کالم د دې ځای څخه هم تاسې کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ داسې د مثبت علامه راځي، کولی شي چې دا دونه غټ کړئ کوچنی کړئ، په هر اندازه ستاسې تر کاره پورې اړه لري. صحیح. او دغه رقم کولی شي چې بیرته عادي حالت ته راولي. اټوفیټ د اټوفیټ کلمه په دې ځای کې دا هدف هم ورکوي چې د خط په اندازه یې پیټ کړه. ګوري بونس دا عددونه دي لږ دي. صحیح. او که زه ورته وایم چې یا هغه ډیفالت حالت چې کوم 8.11 پر هغه یې که په همدې شکل سره دوستان په دې مو خدای وکړي چې سر خلاص سوی وي. بل هم د هاید ان هاید دی، لکه څنګه چې موږ مخکې په انسرټ کې وویل چې یوه خانه ځای ورکولی سو، یو شیټ ورکولی سو، دغه رقم یوه رو یو کالم. دلته هم یوه رو هایډیږي، یو کالم هایډیږي، یو شیټ هایډیږي، بیرته یوه رو ان هایډ کیږي، کالم شیټ دغسې. څنګه په داسې شکل سره فرضاً زه ورته وایم چې د انجینیر اتمه خانه امین انجینیر دی، د دې خانه د مطلق هایډ سي، دا رو ده که نه، نو راځم هایډ رو. کله چې مدا ګوري اومه شمېرې بعد اتمه ورکه سوه نه راغله. او دغه رقم که موږ ورته چې بیرته ان هایډ که ان هایډ روز بیرته په همدې شکل سره. او ورته وایو چې یو کالم فرضاً د پوسټ کالم دی یا د ټوټل کالم دی، دا هایډ که راځم هایډ ان هایډ ته او دغه رقم هایډ کالم، دا کالم وایستی سي. د بیرته راوستلو دپاره تاسې دغه دوه سلیکټ کړئ او راسئ ان هایډ کالم ته، بیرته به ستاسې کالم پیدا سي. داسې هم کولی چې پر دې باندې کلیک وکړئ، راسته کلیک پر وکړئ، دلته هم د هایډ کلمه سته، پر کالم مو کلیک وکړئ، بیا راسته کلیک کوو، د انتخاب سو هایډوو یې. د بیرته راوستلو دپاره به دا سلیکټ کړئ، شیفټ به ونیسئ، دا به ورسره سلیکټ کړئ، بیا به ووایئ ان هایډ به یې کړئ، بیرته به راشي. په دې طریقه سره هم کولی شي. دغه رقم کولی شي چې یو شیټ هایډ کړي. د اټو سم په نامه سره شیټ دی، دا موږ هایډوو، مطلق دی هایډ سو. که غواړو چې بیرته راولو بیا راځو د ان هایډ شیټ په نامه سره، د اټو سم شیټ دی، دا وکې کوو. دا هم مخکې درته تکرار سوي و، خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاص سوی. دغه رقم ان هایډ و هایډ په دې خو مو سر خلاص سو، هایډ ان هایډ. او دغه رقم رینیم شیټ دی، موو کاپي شیټ دی، ټیب کلر دی. دا هم دلته موږ وویل، که ستاسې فکر و دلته موږ وویل چې رینیم کولی سو موو کاپي. موو حرکت ته وایي چې د دې دلته یې کونده نه پاتېږي، هر ځای چې وړې کې بل بوک ته وړې هم کولی سې، ځکه که دلته ووایي چې موو سې د دې لارې څخه کولی سې چې نیو بوک هر بوک ته چې انتقالوي. که د نیو بوک په ځای کې ستا سره نور بوکونه وه د اکسل کولی سې، او که په دغه شیټو کې یې د یو بل مخ ته یږدې، د یو مخ ته یږدې، د دوو مخ ته یږدې کولی سي. دا یوه لاره. او بل داسې چې داسې ډریک هرې خوا ته چې وړې کولی سي. او که غواړې چې کافي دې سي، دا خو موږ موو ووایه که نه، دلته موو اور کافي. اوس خو د موو حالت دی، هر چیرې چې که ستاسې فکر نور ارزي چې دوه انتخاب کړم اوکې کړم، دی د دوو خوا ته ځي، مګر یا دوم شیټو خوا ته ولاړئ. که چیرې زه ورته وایم چې موو خو څه راسه تر پایه پورې ګورئ، دلته راغلی بیرته خپل پر ځای. اوس وایم چې موو اور کافي چیرې د دوو سره د ده یو بله کافي کښېږدي، دغه علامه به تاسې ټیک مارک کړئ، کریټ ا کافي. کله چې مې اوکې کړه د اټو سم په نامه سره دلته موږ یو شیټ لرو، دلته یې دوه ورسره لیکئ چې دا یې دومه کافي ده. کولی شي د دې لارې څخه بیرته هم ډیلیټ کړي. صحیح شو دوستانو. دا هم ډېر بیسیک شیان په دې ځای کې موږ وویله چې رینیم، موو او ټیپ کلر دغه کلرونه ورکوي چې هر وخت ستاسې کار خلاص شي. کولی شي تاسې څو رنګه ورکړي، پر خپل یاداشت باندې تاسې کولی شي چې هر څونه رنګونه ورکوي ور یې کوي، کوم مشکل نه لري، هغه ستاسې په خوښه. تر دې ځای پورې مو خدای دې وکړي سر په خلاص سوی. راځو دوستانو یو څه نور هم مخته ځو، د اټو سم برخه وایو. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ، سم، ایوریج، کاونټ نمبر، میکسیمم، مینیمم او دغسې مور فنکشن. په اکسل کې سم جمع کېدو ته وایي. د اټو سم کلمه معنا ده
چې دا راته جمع که د دې اوسط راوباسه په دې کې کاونټ نمبرونه څو خانې پکې نیول سوي دي په دې ټیبل کې تر ټولو غټ عدد کم یو دی تر ټولو کوچنی عدد کم. نو راځو اول سمت د جمع فارموله. دوستانو دلته چې موږ دا سیلري او دا سیلري جمع کړی حاصل یې دا راوتلی دا به موږ وګورو چې دا موږ څنګه کړی په داسې شکل سره چې is equal to sum دا یې سم قوس خلاص دغه علاقه بیا تر دې علاقې پورې او قوس بندوو انټر کوئ. دا یوه طریقه. دوهمه طریقه مساوي و سم نه ورکوو فقط دا د کیبورډ څخه د کارکولیټر د لارې هغه کارکولیټر ځای موږ لرو په کیبورډ کې کارکولیټر برخه د هغه څخه جمع علامه و بیا دا او انټر کوئ. دا یې دوې طریقې د جمع. اوس نو که غواړئ چې ټوله هغسې فقط پر دې باندې انټر و ډبل کلیک پر وکړه دا په دې شکل سره راځي او یا هم تر دغه اندازې پورې یا داسې را ډریګ که راکش که تر دې ځای پورې دا ټوله به جمع دا د دې جمع کېده وه. اوس موږ غواړو چې داسې عمودي دا خانه هم جمع کو بونس هم جمع کو ټوټل هم جمع کو او په ډېر لنډ وخت کې وسي. یوه طریقه خو چې موږ دلته کمه کار کړه هغه طریقه دلته هغه دوې طریقې دلته هم عملي کولی شو. مګر دلته چې کله زه ودرېږم په دې خانه کې راځم د اټو سم برخه کلیک کوم او د سم برخې ته راځم. کله چې پر دې باندې زه کلیک وکړم هغه علاقه د خپله راته سلیکټي فقط انټر یې کړم دغه رقم دلته درېږم بیا اټو سم انټر. په ډېر لنډ وخت کې دی موږ ته هر څونه که دا کالم هر څونه لوړ هم تللی وي هر څونه لاندې وي ډېر عددونه وي په یوه ګړۍ درته زده او دا که چیرې غټ ټیبل وي بیا تاسې مساوي لیکئ بیا سم لیکئ قوس خلاصوئ بیا د هغه ځای څخه بیا دا سلیکشن کوئ را روان کله داسې راوځي کله څنګه سي. دا تر هغه دا طریقه ډېره لنډه ده او که غواړئ چې د دې دا هم راوباسي فقط داسې ډریګ کې راوي دا به د دې جمع سي. نو دا هم د اټو سم په برخه کې د سم برخه وه. اوس راځو د ایوریج اوسط. غواړو چې د دې اوسط موږ راوباسو چې موږ دې ته و هر نفر ته فرضاً موږ 10 کسه لرو یا 8 کسه هر څو چې دي چې هغه بیا وروسته موږ راځو دا حسابو چې دا څو کسان دي. اوس خو دلته تعداد نه دی معلوم که نه دلته 12 کسه دي یا 11 کسه موږ لرو. نو غواړو چې د دوی ته موږ دغه 11 کسانو ته موږ په اوسط ډول هر نفر ته څونه معاش ورکړي دي. دلته خو د اسد معاش 8000 دی دغه رقم د حسن د 8500 دی دغه رقم امین دی 4500 دی او صابر دی 1000 دی. نو موږ وایو چې هر نفر ته موږ په اوسط ډول څونه معاش ورکړي دي د هغه په خاطر راځو چې ډایرکټ موږ دا کار لکه مخکې چې موږ د جمع دا وکړي هغسې وکړو. نو راځو د اټو سم په برخه کې پر ایوریج باندې درېږو مطلق دی دا ټوله سلیکټوي او موږ انټر وو. نو دی وایي هر نفر ته په اوسط ډول باندې 10318 افغانۍ تاسې ورکړي دي. که غواړئ چې د دې دا هم راوباسي او که یا داسې کوئ چې داسې ډریګوئ تر دا کنجک داسې ډریګ یې کړي تر دې ځای پورې د ټول ټوټل په یو ځای راوځي. دغسې مو بونس هم 1145 په اوسط ډول هر نفر ته ور اضافه کړي او دغه رقم مو ټوټل هم په اوسط ډول 11430 د هر یوه داسې. دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځای پورې تاسې په پوهېدلي یاست. دغه رقم راځو موږ غواړو چې دا خانې چې کوم عدد پکښې لیکل سوی دي دا موږ ته حساب که چې څو خانې دي څو نفره دي. دا فقط موږ یو بیسیک ټیبل جوړ کړی دی. کیدای شي تاسې سره دومره ټیبل وي چې هغه تقریبا 1000 خانې ولري 500 700 ډېرې خانې ولري. نو د هغه دپاره د دغه طریقې څخه تاسې کار اخیستلی شي. موږ غواړو چې دا څو کسان دي دلته راځم او دغسې راځم دا کوچنۍ برخه وهمه راځو چې کاونټ نمبر دا نمبرونه راته حساب کړه چې دا څو خلک دي. دې درته وایي دا 11 او کیدای شي ډریګ کړي نو خو ټول 11 دي ټول ته به 11 نوشته شي. دا اکاونټ نمبر فارموله او دغه رقم راځم په دغه د میکسیمم لوی عدد په دغو خلکو کې لوی معاش د چا دی. کله چې پر دغه خانه باندې ودرېږم راځم ورته وایم چې مکسیمم تر ټولو لوی عدد په دغو کې کم یو دی دی به درته وایي چې 45000 او دغه رقم که یې ډریګ کړي تر پایه پورې راسي د دغه بل بونس دا به 2500 تر ټولو لوړ وي او دا بل به 45200 دا په دې کې به د دغه سړي معاش تر ټولو لوړ. راځم
د مینیمم دغسې معکوس هغه چې موږ ته غټ عدد شوی دا به معکوس دغسې کوچنی عدد موږ ته ښیي که چیرې په دې خانه کې زه ودرېږم او راسم ورته وایم چې د مینیمم خانه راته سلیکټ کړه یا راته راوباسه چې کوچنی معاش د چا دی یا لږ معاش د چا دی کله چې زه انټر کړم په همدې شکل سره 4000 به په دغه کالم کې تر ټولو کښته نرخ وي او دغه رقم راځم ورته وایم چې مینیمم په دې خانه کې هم راوښیي دی وایي 200 کې ډریګ کړم بېله فرق په دې کې به 4450 تر ټولو کښته معاش وي خو دا دی چې په دغه فارمولو ستاسې سر خلاصوي مور فنکشن بیا هغه موږ تاسې دلته په فارمولاز کې بیا وایو په همدې برخه کې موږ تاسې وایو په تفصیل سره فقط دلته مو هغه 4-5 فارمولې چې دی ورکړي وي هغه مو درته وویل دا دی چې ستاسې سر په خلاص شوی راځو دوستانو پسې د فیل کمانډ دی د فیل کمانډ څه وظیفه لري موږ وایو که چیرې دا خط زه داسې ژر ژر یې زه په دې درته وایم اوس فلحاله چې ستاسې سر په خلاص ځکه دا ډېر ابتدایي شیان دي موږ غواړو چې دا خط دومره دې خواته ولاړ شي نور دې هم دلته کافي سي په دا خانو کې او دغه رقم غواړم چې دورې هم کافي سي دغه رقم غواړم چې کښته کافي سي او که دا راواخم کنټرول سی دلته ووایم کنټرول وي داسې غواړم چې لوړ دې هم ولاړ شي نو په همدې شکل سره موږ د فیل د کمانډ په واسطه سره کولی شو هغه څنګه داسې دا برخه به موږ سلیکټوو او راځو به فیل کمانډ ته ورته وایو به چې هر علامه چې وکټورو د رایټ تر راستې خواته الي ولیکه او دغه رقم و دې خواته تر دې ځای پورې لیفټ خواته الي ولیکه او دغه رقم تر دا ځای پورې الي ولیکه ډاون او که غواړې چې لوړ بیا تر دا ځای پورې فیل کمانډ ته راځم او د اف کلمه وهم او به لوړ راشي تر دې ځای پورې خدای دې چې ستاسې سر په خلاص شوی وي دا ډېر ساده دي تاسې پریکټیس پر دې باندې وکړئ وروسته راځو د سیریز عنوان ته کله چې پر سیریز باندې کلیک وکړئ یو کوچنی منیو درته راځي چې د دې هدف څه شي دي راځو دې بل شیټ ته دوستانو د دې هدف دا دی د سیریز ده کله چې تاسې پر دې خانه باندې داسې ودرېږئ دا سلیکټ کړئ دا نمبرونه او راسئ سیریز ته دوستانو که چیرې دا په داسې شکل سره کو دا ایسته کو ډیلیټ صحیح موږ دلته یو ولیکئ موږ وایو چې تر 15 شمارې پورې یا تر دا 15مې رافرې د خپله شماره ورسره راځي دا چې لیکټوم تر 15مې رافرې راځم او دغه رقم راځم فیل ته سیریز ته دی باید پر لاینر باندې ولاړ وي او اوکې کوم یې د یوه څخه په مسلسل ډول تر 14 پورې شماره راځي کې په دې شکل سره کوو او که داسې کوو چې پر دی باندې ودرېږو کنټرول بټن ونیسو په دا موس داسې راکش کړو تر دې ځای پورې په همدې شکل سره هم راځي او که چیرې داسې وي چې پر دې باندې ودرېږو ډبل کلیک وکړئ په هغه صورت کې بیا دی نه راځي او که دغسې ساده راکش کړي بې له کنټروله ټوله یو یو راځي ته به حیران سې چې دا ولې 2 نو ورسره راځي 3 نو ورسره راځي طریقه یې داسې ده چې پر دې ودرېږو داسې کلیک کنټرول ونیسه او راکش یې کړه هلته خپله په دا کونجه کې دا د حساب ورسره روان دي چې 8 9 11 12 15 کې په دا طریقه سره کوي او که داسې که چې دا منطقه ورته سلیکټوي او راځي فیل ته سیریز ته د لاینر پر برخه باندې ولاړ دي اوکې کوي په اتومات ډول دا حساب ډیریږي د ګرو کمانډ په دا بله برخه کې د ګرو کمانډ دی د دې هدف چې شي دی دوستانو دا زه پاکوم دا د ضربانی شکل لري تقریبا هغه ته ورته دی څنګه په داسې شکل سره موږ راځو چې سیریز ته راځو او ورته وایو چې د ګرو پر لفظ باندې یا د ګرو کمانډ موږ انتخابوو دلې ګرو موږ وایو چې دلته موږ 2 ورکړي دي که نه دا 2 په 2 کې ضربېږي 2 2 4 4 2 8 8 2 14 14 2 22 22 2 4 شپېته داسې په همدې شکل سره دلته دوی وایي د 2 څخه د شروع سي تر څو پورې زه ورته وایم چې در 3000 پورې دا ضرب یو په بل کې سره ضرب کړه ته راول کله چې اوکې کړم په داسې شکل سره راځي 2 2 4 4 2 8 8 2 14 22 4 شپېته 4 شپېته چې په 2 کې ضرب کې 28 دغه رقم 28 په 2 کې ضرب کړه 250 تر پایه پورې 2048 موږ خو هلته 3000 ورکړي وو دوستانو صحیح موږ 3000 ورکړي وو ولې هغه نه راوستی په څه خاطر ځکه دی وایي که چیرې د 2048 خانه زه په 2 کې ضرب کړم نو 4000 څو رالي نو په دا خاطر تا لیمیټیشن هغه حد چې ماته د ایښی و هغه 3000 و نو په دې خاطر
د تر هغه ځایه پورې نه ورسول. نو تر 2048 پورې دی درته ضرب کړي. په دې هم خدای دې وکړي چې ستاسو سر خلاص شوي. راځو ډیټ ته، تاریخ ته راځو. د سیریز په برخه کې موږ دلته تاریخ هم لرو. د ګروت په برخه مو شاید سر خلاص شوی او پاتې سو رو کالم. هغه که چیرې تاسې کالم سلیکټ کړئ دی په اتومات ډول باندې کالم ته اوښتی وي صحیح، او دغه رقم که چیرې رو سلیکټ کړئ دی په اتومات ډول رو ته اوښتی وي. په همدې شکل سره په دې کې تاسې فکر مه کوئ، کنفیوزه کېږئ مه. نو د تاریخ علامه دا ده چې موږ ورته وایو چې تاریخ راوله، خو د تاریخ د علامې سره دلته یو بل مادې هم په دې بغل کې شته. که چیرې پر ګرو باندې ولاړ وي دا هایډ دی، د استعمال وړ نه دی. که چیرې ډیټ ته راشو دا ان هایډ سي، بس ښکاره سي او فعاله سي. علامه هم دا ده چې دوی فعاله سول. دوی اوس درته وایي دلته وایي ډې فقط ډې بدله کړم په میاشت په دغه کار نه لرم. ته به ورته وایي چې و که دې اوکې کړل په همدې شکل سره راځي. فقط ورځ بدلیږي، دېرشم، یو دېرشم، اول، دوم، دریم، دا رقم په ترتیب سره. او دغه رقم که ورته وایي چې یا د رخصتۍ ورځې پکښې راوباسه، کله چې اوکې کړي دېرشم، یو دېرشم، صحیح، اول، دوم، دریم، څلورم او پنځم نسته. په خارج کې د شنبې او د یک شنبې ورځې رخصتیانې دي. هفته اتوار په پاکستان کې او دغه رقم الحمدلله په افغانستان کې د جمعې مبارکه ورځ ده، ځکه زموږ ملک اسلامي دی. نو په دې خاطر د شنبې او د یک شنبې ورځې پکښې نه دي راوستلي، ځکه هغه د شنبې او د یک شنبې ورځې رخصتیانې شته. شاید په اکثر اسلامي هیوادو کې هم د شنبې او د یک شنبې ورځې رخصتیانې. نو په دا خاطر هغه درې میاشته، څلور، پنځه نسته، بیا شپږم دی، اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم، دولسم نسته، بیا دیارلسم دی. په همدې شکل سره کې په دا شکل سره غواړې. او که ورته وایې چې یا سیریز ته راځم، ورته وایم چې یوازې میاشتې بدلې که اوکې کوم، میاشتې بدلیږي. تاریخ هغه تاریخ دی، دېرشم دی، درېیمه میاشت، څلورمه میاشت، شپږمه میاشت، اوومه میاشت، بیا راځم دولسمه، بیرته دولسمه میاشت بعد اوله میاشت. دلته کالم ورسره واوښي ځکه میاشت بدله شوه. دولسمه میاشت پورې د 2020 کله چې اوله میاشت وله 2021 په همدې شکل کنټرول زیډ کوم، بیرته راځم سیریز ته او دغه رقم ورته وایم چې یوازې د کال بدل شي، اوکې کوم. نو د ورځې او د میاشتې او د ورځې تاریخ به هغه وي صحیح. درېیمه میاشت، دېرشم تاریخ، 2020، 2021، 2022، 23، 24، 24. الله دې موږ ته ژوند راکړي چې په 2024 کې هم و دې خپل ملک ته خدمت وکړو. دوستانو در دې ځایه پورې خدای دې وکړي چې ستاسې سر په خلاص شوی. او که غواړئ چې اتومات یې ټوله تاریخ ورسره راشي، فقط داسې ونیسئ تر هر ځای چې بیا زده دي ډریګ یې کوي. د دغې میاشتې تاریخ دی څلورم، پر یو دېرشم باندې څلورمې میاشت راوړي، څلورم میاشت شروع شوله، بیا راځه تر 14. په دې برخه به شاید ستاسې سر خلاص شوی وي. او دغه رقم راځو د اټوفیل خانې ته. د اټوفیل په خانې کې که چیرې موږ داسې ورته ولیکو دا زه پاکومه، دا وختي موږ په دا کښې چې زموږ کار ډېر پر مخ ولاړ شي. سنډې مو لیکلی د غواړو چې دغه رقم د هفتې ورځې په مسلسل ډول ورسره راشي. نو راځم د فیل کمان سیریز ته او دغه رقم اټوفیل وهم او اوکې کوم. نو سنډې، منډې، ټیوزډې، وینزډې، ترزډې، فرایډې، سټرډې، بیرته بیا سنډې صحیح. او دغه رقم د میاشتو نوماندې جون مو لیکلی دی. تر دې ځایه پورې سلیکټوم، راځم سیریز ته، اټوفیل، اوکې کوم. نو جون، جولای، اګست، سپټمبر، اکتوبر، نومبر، ډسمبر، جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، مې، جون، جولای، اګست او سپټمبر. نو دا هم د فیل کمانډ وظیفه په دا رقم. اوس دلته زموږ سره په دې ځای کې د ټرینډ یو لفظ پاتې شوی دی چې د دې هدف څه شي دی. دوستانو دلته موږ ورته وایو په همدې شکل سره ورته وایو چې دا خانې موږ انتخاب کړي دي. موږ وایو د یوه څخه دا حساب شروع که، فیل ته راځم سیریز ته، د یوه څخه دا حساب شروع که، سټارټ یې د یوه څه واخه او راسه تر 12 پورې اوکې کوم. دی تر 12 پورې ورکوي صحیح دی. دوستانو اخواته دا 14، 15، 16، 17 دا 4-5 خانې خالي پرېښولې. په څه خاطر؟ ځکه موږ ورته ویلي وو چې دا دغه نه څخه در دغه نه. اوس که دا موږ په زرهاو کسان ولرو نو تر هغه مهمه دا ده که په زرهاو کسانو بیا د ټرینډ خانه ووهئ، د سټارټ یې بندېږي. تر هره ځای چې تاسې سلیکټ کړي وو اوکې پر اوکې تر هغه ځای پر رسېږي. په دې خدای دې وکړي چې ستاسې سر خلاص شوی وي. دوستانو
او دغه رقم د جسټیفای لفظ دی. د جسټیفای لفظ څنګه موږ دلته کاږو چې موږ وکړئ چې مایکروسافټ اکسل. اوس مایکروسافټ اکسل تر خانې اخواته وتلی دی. که چیرې زه دلته راسم سیریز ته جسټیفای کم او اوکې کم نو دی به د مایکروسافټ اکسل په دغه یوه کالم کې موږ سره راولي، خو هر یو په جلا جلا خانه کې شو ځکه مایکروسافټ دلته او اکسل دلته. او که چیرې داسې کم چې دلته موږ ویلي په الاینمنټ کې شرینګ ټو پیټ مو ویلي وو، که شرینګ ټو پیټ ته ورسم چې دغه خط په دغه خانه کې ځای کړه چې هر رقم وي چې اوکې کم، بیا نو د سایز هم کوچنی کېږي او ځایېږي هم. نو دا د جسټیفای علامه سوه چې هغه کارکردګي یې سوه. او بل فلش فیل دی، دا په آینده وخت کې موږ تاسې وایو چې په همدې شکل سره دوستانو خدای دې وکړي چې په دې کمانډو باندې ستاسې سر خلاص سوی وي. که چیرې یو کمانډ زموږ څخه پاتې وي هغه موږ په دا نوي ویډیو کې کوشش کوو چې هغه هم تاسې ته وڅېړو او ستاسې سر په خلاص کړو. تر دې ځایه پورې خدای دې وکړي ستاسې سر په خلاص سوی وي. که چیرې کوم مشکل لري موږ سره مشکل د کمنټ د لارې راسره شیر کړئ او دغه رقم زموږ ویډیو پر سوشل سایټو باندې فیسبوک، واتساپ، ټویټر پر دغو یې سره شیر کړئ چې هغه نور دوستان هم د دغه ویډیو څخه برخمن سي او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ وي تر څو زموږ ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.